کستا غرور د خپله بامه نه راغورځېدو کستا غرور د خپله بامه نه راغورځېدو زمانه کم پتا پسې دا زړه راغورځېدو او په خپل ایمان یې ووایه په چا پسې خفه وې په خپل ایمان یې ووایه په چا پسې خفه وې بېګا چې د په اوښکو کې باڼه راغورځېدو. السلام علیکم ملګرو، زه حیون یم او حیون ویب ټي وي باندې تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د حیون ویب ټي وي دا کوشش چې تاسو له معیاري پروګرامونه وروړي او داسې شخصیات تاسو ته مخامخ کړي یقینا چې هغه ادبي ستوري وي، ځلنده ستوري وي. نو په دغه ځلنده ستورو کې یو داسې ستوری چې د بونیر نوم راشي، یقینا چې د هغې نوم به پکې په سر کې راځي، د څه تعارف کولو محتاج نه دی. ډېرو چینلو والا به راغلي، تاسو به یې زمانه ډېر ښه پېژنئ. اعظم بونیري صاحب را سره ناست دي، غواړو چې د هغې ژوند د هغې نه وپوښتو، یو څو پوښتنې ستاسو زموږ چې کوم مینوال دي د هغوی دپاره د هغې نه یو څو پوښتنې وکړو. سلامونه. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو. ډېره مننه اعظم بونیري صاحب. یقینا چې ډېرو چینلو والا به تاسو له راغلي سوالونه به یې نه کړي، هغه زړې خبرې بیا نه کوو، خو یو څو تپوسه کم چې زما په زړه چې ستاسو نه به کوو. ماشاءالله ستاسو شعر ته چې زه ګورم نو په هر لحاظ برابر دی، خو په شاعرۍ کې ډېر صنفونه دي، ډېر اصناف دي چې تاسو پې کار کړی دی او کوئ به. خو په دې کې زما یو سوال دی د مینوالو چې مونږ ته ویلي و چې د اعظم بونیري صاحب نه به دا سوال کوئ چې کم ستاسو د خوښې صنف دی چې تاسو پې ډېر کار کوئ؟ صنفونه خو زما خوښ دي ټولو، خو غزل مې ډېر زیات خوښ دی. په دې باندې کار کړی دی، داسې ټکه پکه سندرې مو هم لیکلي دي، ټپاییز هم لیکلی ده، نظم هم لیکلی دی. په دغه صنفونو هم پکې په حال کار کړی دی. نور خو په ټولو صنفونو چې کار کړی دی هغه د خوشحال بابا کار او هغه زموږ د وس خبره نه ده. ډېره ښه ده، ډېره مننه اعظم بونیري صاحب. ستاسو د خوښې صنف چې کم دی هغه غزل دی، نو غواړم چې د خپلې خوښې غزل مینوالو ته په دې شیشه باندې ډالېږئ، نو دې ته په کم نظر ګورئ؟ بلکل قربان. څو شعرونه چې ګل وکره په دې چې سحر پړق وخي او خاندي، ګل وکره په دې چې سحر پړق وخي او خاندي، د ځینې جنکو په شان چړق وخي او خاندي. ګل وکره په دې چې سحر پړق وخي او خاندي، د ځینې جنکو په شان چړق وخي او خاندي. د صبر خاوندان مې په یوه خبره خوښ وي چې بټ کې د نینې په شانې ټق وخي او خاندي. د صبر خاوندان مې په یوه خبره خوښ وي چې بټ کې د نینې په شانې ټق وخي او خاندي. د هغې لیونۍ هغه انداز مې خدای نصیب کا چې زلفې مې په مخ باندې را شړق وخي او خاندي. د هغې لیونۍ هغه انداز مې خدای نصیب کا چې زلفې مې په مخ باندې را شړق وخي او خاندي. یو مور د خپل بچي په غم کې داسې لیونۍ شوه، سرتوره د شهید بچي صندق وخي او خاندي. ډېر ښه، ډېر ښه. یو مور د خپل بچي په غم کې داسې لیونۍ شوه، سرتوره د شهید بچي صندق وخي او خاندي. دا څرنګه جانان دی، دا له کمې خاورې جوړ دی، دا څرنګه جانان دی، دا له کمې خاورې جوړ دی. د زړه د بڼ توتي له مې مرچق وخي او خاندي. دا چا ور باندې زیری د جانان د راتلو کړی، دا چا ور باندې زیری د جانان د راتلو کړی، له ډېرې خوشحالۍ نه چې درنجق وخي او خاندي. چې زه ورته د خپلې ناچارۍ خبره وکم، زما په بېوسۍ پورې رابړق وخي او خاندي. ډېر ښه شی. چې زه ورته د خپلې ناچارۍ خبره وکم، زما په بېوسۍ پورې رابړق وخي او خاندي. اعظمه ناڅاپي راتلی یې تندر وي خو ښه وي، یو سړیکه مې د زړه په سر کې چړق وخي او خاندي. ډېر ښه، مننه. ډېره مننه اعظم بونیري صاحب. وختي تاسو یو کلام ووایئ کومه چې زموږ وړه غونډ ته مشاعره وه،
د هغه کلام غوښتنه درنه کومه که غم راته بیوړي. هغه درته وایم یو که بې تا نه مې په زړه باندې څه غم وي لیونۍ نو ستا په سر مې د قسم وي. که بې تا نه مې په زړه باندې څه غم وي لیونۍ نو ستا په سر مې د قسم وي. په والله که ستا د مخ سره جوړیږي که ګلاب وي که ریدی او که شړشم وي. په والله که ستا د مخ سره جوړیږي که ګلاب وي که ریدی او که شړشم وي. تجربې یې د پښتون په وجود کیږي که ټوپک وي که خنجر وي او که بم وي. تجربې یې د پښتون په وجود کیږي که ټوپک وي که خنجر وي او که بم وي. ستا د پاره خو د غرونو سر ته خیژم که مابڼ که تاتره او که ایلم وي. ستا د پاره خو د غرونو سر ته خیژم که مابڼ که تاتره او که ایلم وي. خوشحالۍ دی الله ټولې ستا نصیب کړي که څه غم وي نو هغه دې په اعظم وي. دغه شعرونه دي ستاسو غوښتنه ده چې په زړه کې د وخمونو دا بوتان ولې ساتې. په زړه کې د وخمونو دا بوتان ولې ساتې چې زور په ځان کې نه ویني جانان ولې ساتې. د خپل صادر خپې ویسته خو کوپر دی دا واوره چې دنګې تنبې نه ساتي وخان ولې ساتي. د خپل صادر خپې ویسته خو کوپر دی دا واوره چې دنګې تنبې نه ساتي وخان ولې ساتي. او دا ته چې د انصاف نارې وخې نو دروغجنه زمونږ په وسایلو پنجابیان ولې ساتي. دا ته چې د انصاف نارې وخې نو دروغجنه زمونږ په وسایلو پنجابیان ولې ساتي. او اظهار که راته نه کوي انکار خو راته وکړي.